بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ، خدای وکړي چې ټول روغ اوسېږئ. دغه بیرو باد، دغه خوښي، د خوشحالي، د هر څه خو اول د امن زیری ورکوي او دویم بیا د دې خبرې ثبوت ورکوي د خلکو لپاره چې افغانان خصوصا د افغانستان خلک د کرکټ ډېر زیات مینوال او به خصوصا کله چې خپل لوبه وسي، خپل میچ وسي، خپل لوبغاړي پکې وسي، نو د هغې د لیدلو لپاره په نیمه شپه باندې یعنی په چوکونو کې چې تاسو دغه رش په خپله ننداره کوئ، راوځي چوک ته او دغلته په سکرین باندې میچ ګورئ. نن د افغانستان او ساوت افریقا درېیمه لوبه ده. راځئ چې له خلکو سره خبرې وکړو چې څه تقاضا لري، څه خواهشات لري او څه په زړونو کې لري او څه باید تاسو ته ووایي. له موږ سره اوسئ. ستړی مشې وروره. جانې سره څنګه د خاطر خلک خوشحاله اوسېږي. څنګه د کرکټ لیدلو ته راغلی؟ او والا بس غرمې نه چې کرکټ شروع شوی دی سر مې لږه مزري وکړله تا ورته شو مې رکشا کې او چې څنګه میچ شروع شو مې راغله باندې چوک کې ولاړې مې د پاره تر پورې څه احساس کې چې په دې دومره بیرو بار کې دومره رش کې د ښار په منځ کې بچو کې بغیر سکرین ته میچ ګورئ؟ بس ولا ډېر د افتخار ځای دی او لارم بنده ده ولا ښه نه دی داسې خو بس وکړو مشوق ورسره ډېر زیات دی نه کېږي نو ځینې وخت به د مشکلات په خاطر د چوک بند اوسېږي. خیر دی پوه شې ځکه دا تفریح ده د خلکو ښکلا ده ښه ده. او والا ډېره مننه. جانې سلام استاد السلام علیکم. سلام علیکم. میچ کتل ته راغلی که وګه خرڅولو ته؟ نه میچ کتلو ته راغلی یو. ماشاءالله د افغانستان خلک چې دي ډېره مینه ورسره لري د کرکټ سره. بس دواګانو کې پنځه وخت لمونځ اودس کوئ، دواګانو کې یاد ساتئ او ماشاءالله دا د جلال آباد ډېر ښکلی ښارګوټی ده. مګر تقریبا د کوم چې نه راغلی تا د خپل ځای مګر چې یو شی میچ خوشحالي زیاته ده. و د میچ خوشحالي ماشاءالله زیاته ده. موږ د فامیلو نه ورته راکوڅولو او تره م هم راغلی هغه هم هلته ناسته. بس دواګانو کې یاد څه احساس کې دومره غټ سکرین باندې دومره بیرو بار کې میچ ګورئ؟ ماشاءالله بس دا خو د افغانستان اقتصاد ده نو بس الله دې نور هم کامیاب کړي افغانیان. بس دواګانې ډېرې ورته کوئ. د تاسې نه یو جهان مننه. دومره تکلیف هم کړی مګر ته راغللی. تاسې نه یو جهان مننه. د افغانستان سره دومره مینه او محبت تاسې لرئ. سلام کامیاب کا د هر وخت دپاره داسې پروګرامونه چې وي که ډېر لرې یم لږ تکلیف کوئ راځئ. انشاءالله ستاسو په موږ حق دی. تاسو ووایئ وروره څومره خوند اخلئ میچ ته؟ والا میچ خو ماشاءالله ډېر خوندور دی تر اوسه خو لا ډېر ښه روان دی او ښې خاطرې تر اوسه. څه احساس کې چې دلته اوس راغلی میچ لیدلو ته؟ والا چې ډېر زیات مینوال راټول شوي دي، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. بس الله دې وکړي چې موږ د میچ ګټلو بریا زموږ په حساب باندې. ډېره زیاته مننه. تاسو څه احساس کوئ میچ ګورئ؟ ډېر خوشحاله یو. د سکرین چې چا جوړ کړی دغه ته بس ځانګړې مننه ترې کوو چې دې خلکو ته د ساتیري او موقع برابره کړې ده. او نور په افغانستان کې هسې خفګان نه دي، ټینشن یې زیات دي وروره جانه. خلک خوشي دي اروپاو ته. کله چې دوه میچ افغانستان وګټل هغه وخت هم دلته کتل؟ یاره وخت هم پیدا نه کړو ورته. دوه میچ ته نه وې؟ وروستی فاینل میچ ته راغلی. نن که افغانستان وبیلې خوشحاله که خفه؟ یاره دوه میچ هم ګټلي کوي به یې کوي ګټي موږ خوشحاله خبره نشته. صرف دا خوشحالي بس دی چې دلته میچ خوشحالي بس چې دا خلکو په مخې خندا پیدا کړې. ډېره مننه. څه خدمت یاد شو. خیر اوسې مننه وروره. د میچ لیدلو ته کوم ځای نه راغلی؟ میچ ته د بیسودو نه راغلی یم. څومره خوښي احساسوئ چې میچ ګورئ؟ الحمدلله د الله فضل او کرم دی چې موږ ډېر خوښ یو د افغانستان ټیم ته چې وبیلي اوس موږ خوښ یو ورته ځکه چې وبیلي خوښې که وګټي چې خوښې وګټي. ما وایي که ته په بایللو خوشحاله یې افریقې ښه احساسات هم دومره ډېر دي چې اوس بایلل او ګټل هم ماشاءالله احساسات د قدر وړ دي. بلکل مننه یاره. الحمدلله اوس چې افغانستان په دومره سویه او د نړۍ دویم هېواد سره لوبه کوي. ډېره مننه. تاسو څه احساس کوئ چې سکرین باندې دلته میچ ګورئ دومره په غټه سطحه باندې؟ ولې خبرې لکه تاسو نه شئ کولی؟ تاسو راته ووایئ. الحمدلله دا د ویاړ دی چې افغانستان دوه ښه داسې مختلفه بریاوې وګټلې. دې ملک نه موږ بریاوې دغه دوبې نه وې ګټلې او دا د ویاړ ځای دی چې موږ دونه ماتې د خوښې لوبغاړی د څوک دی نن ټیم کې؟ نن ټیم کې ګربز دی. ګربز دی. ګربز خو ښه بیټینګ کړی. زمفر دی. بس دغه دوه مې خوښ. اصل کې دوی ښه بیټینګ وکړو ځکه یې د خوښې لوبغاړي نه مخکې نه ورسره دغه مخکې نه د خوښې قیس احمد مینهوال یم خو بس هغه اوس نشته دی او دغه نور ګربز وزې مینهوال یم. ډېره مننه. خوشحاله که خفه چې میچ ګورئ دلته؟ بس خوشحاله یو ځکه چې کوم ځای نه راغلی؟ د هغې نه پلان شپږمې کوڅې نه. ها کور کې د میچ نشي کتلی؟ که دلته ښه خوند کوي. دلته لږ جمع جوړ کوم بیا بیا مزه کوي. د چا مینهوالي ټیم کې؟ هغې راشد افریقې ټیم کې چا مینهوالي؟ یو هم نه مړه. نن که میچ وویلې بیا به خفه یې که نه؟ نه هغه هم ګټلی چې ورته سیریز هم ګټلی نور څه کوه. نه سیریز ګټه صرف مهمه ده که میچ ګټل هم مهم دي. میچ ګټل هم مهم دی خو موږ د سیریز هم ګټلی نه. دا چې دا دومره خلک کله دومره زیات
ماشاءالله د خلکو خوښي او په دې دومره ډېر کسانو کې میچ او په دومره غټ سکرین ګوري څه احساس کوي؟ لا بس خو خوند اوس هم کو نه راوتم دې د خاطر کور کې مسکینو ملاده دلته وګورئ چې مزه وګورو. ډېره زیاته مننه ډېره مننه خیر ستړی مشي خیر وي سه لومړی خو ټولو نه مخکې د زړه له کومه سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې دغه لوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېږي. له تاسو هم نړۍ مننه کوو چې راځو داسې د زموږ د تشویقي په جنبه باندې داسې راځي او داسې خلک تشویقوي چې راشي او د لوبې وګوري د لوبې لیدو څخه خوند واخلي. مونږ ډېر انرژي اخلو چې تاسو دلته راځئ او مونږ تشویقوئ. ډېره مننه. ته لوبې لیدل ته کوم ځای نه راغلی؟ مونږ هو د درې نور نه راغلي یو دلته لوبه ګورو او همدلته محصلین هم یو برخاله اوس او لوبه ګورو او د لوبې څخه ډېر خوند اخلو. نن ټیم کې د چا مینهوال یې؟ نن ټیم کې مونږ خصوصا وخت د افغانستان مینوال هر وخت د افغانستان سپورټ افغانستان مې خو په سپورټ کې ټیم کې د چا مینهوال یې نن ورځ؟ نن ورځ د افغانستان ټیم مینوال یم. د افغانستان د ټیم مینهوال خو یې کوم ځانګړی کوم کرکټ لوبغاړی؟ ښه لوبغاړی ښه زه اصلا خو د رحمان الله ګربز ډیر زیات مینوال یم ځکه ګربز هغه کوم شرټونه ځان سره لري چې هغه د نړۍ په سطح مینوال لري نو همدغه وجه ده چې زه هم د ګربز ځانګړی دوه میچونه دې دلته وکتل؟ او دوه میچونه هم تیر هم دلته کتل. نن به میچ د خیر دلته ګوري؟ نن به هم ګورو تر اخره پورې به ګورو او د میچ څخه هغه دوه میچونه یوه خاطره راته ووایه. تر ټولو خوږه خاطره خو دا وه چې رحمان الله ګربز په 9 نوي منډو ولاړ و او یو ورې مېډل په هغې وروسته بیا زړه یې تنګ شو او د شاټ هڅه وکړه هماغه و چې بریالی هم شو او سیلیز یې ترسره. ډېره زیاته مننه خیر بس لیدو څخه خوښ شو دې چارې. ستړی مه شي ګرانه. ډیره زیاته مننه لومړی سلامونه تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو خوږو. ډېره زیاته کوم ځای نه راغلی د لوبې نندارې لپاره؟ ډیره زیاته مننه وروره موږ خو همدلته محصلین یو دلته مفتاق نیولی دی او بالحال د هسک د ننګرهار ولایت د هسک مینې ولسوالۍ اوسېدونکي او دلته راغلي یو میچ لیدو ته. دا چې په دومره ډېره کچه مینهوال او دومره شور ماشور او غټ سکرین څه احساس کوي؟ ولا ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او بس دا وخت چې دی ډېر خوندورې شیبې دي او د مینهوالو دپاره موږ دپاره خصوصا. کوم لوبغاړي مینهوال زیات؟ زه خو زیات چې یم د راشد خان مینهوال یم. راشد خان خو نن لوبه کې هم نشته. اوس دې کې خو د نن ورځ لوبه کې نشته راشد خان. نن نشته دی د بده بخته له لوبې نه خوند واخله په دومره جوش کې. مننه. سلام مشه استاده. سلام علیکم. څنګه حال دی خیرات دی کله تا خو تر شته پخه ودرولې مزدوري لکه چې نه کوي؟ ولا چې خوندوره میچ ده. څه میچ کتل مهم دی مزدوري هر وخت مهم دی دا خو کله کله یې د سیار وخت نه. او څنګه احساسوي چې سړک مکمل بند شوی دی پوه چې دومره ډېر مینهوال راغلي لوبه ګوري؟ دا د خوشحالۍ په رازغونه ټول شوي خپل کورونه یې پرېښودل ته راغلي او مینهوال دي نو کرکټ سره سخت تعلقات لري. بالکل ته خو د کرکټ مینهوال یې ځکه چې په دیني مشق ورته دلته مزدوري دې پرېښه ولاړې ده. کوم لوبغاړي ډېر مینهوال یې؟ ولا نن سبا خو د ګربز مینه بس خو نن ښه بیټینګ وکړلو. دا دوره د ښایسته بیټینګ کوي. دوه لوبه مخکې چې دلته راغلی وې نندارې لپاره او راغلی وم دا دوه بیټینګ چې کله ګربز لوبه کې مونږ میچ ګټو یو ګربز خو نه کېږي چې دا نور بس راځي کړس او ګړس اوټ شي. نه انشاءالله به ورځ کوم ډېره ښه لوبه وه او نن هم ماشاءالله لوبه ښه روانه ده. ښه لوبه روانه ده خو داسې خبر ده چې باید کوشش وکړو نه یو ګربز خو نه کېږي. نه ټول ټیم باید هڅې وکړي. او بالکل هر یو باید خپله هڅه وکړي. بالکل هر یو ته چانسونه ورکوي باید هر یو د هغې لیاقت ولري که نه. راشد خان چې راځي هغه ښایسته کرکټ واسه نن راشد خان جو بل رانغی. او بالکل نن راشد خان ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. تاسو څه احساس کوئ چې میچ ګورئ دلته؟ ولا ډېر ښه خوند کوي. موږ کور کې سکرین هم لرو خو دلته چې راغلي په ګډه باندې ډېر ښه خوند کوي. دوه لوبې مخکې هم دلته کتلې وې؟ نه زه نه وم کونړ کې مو خو د یو میچ دپاره هم دلته راغلم ځانګړی دی. د نن لوبې کې ماښام نه چې راغلی تر اوسه څه جالب سره مخ شوی؟ ولا ګربز رانځونه ډېر ښه خوند د ګربز رانځونه او غضنفر دې لکه چې هېر کړو. غضنفر هم خاص شپږیزې خو غضنفر هم ووالې ډېر ښه خوند لیکې چې راواغست ډېره مننه خوند واخلئ. درنو لیدونکو له تاسو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ. دغه ځای کې وموکتل چې په سلونو زرګونو ځوانان مشران کشران ډریوران دي یعنې که څوک کاروبار والا دي که څوک همداسې دي که څوک محصلین دي که څوک متعلمین دي ټول راغونډ شوي یوازې د دې لپاره چې خپل ټیم د خپل ټیم هغه د کرکټ میچ وګوري خپل لوبغاړي وګوري. دومره په جوش او ولولو کې تاسو دغه شور ماشور اوس هم اورئ. یو کې چې دغه برکیو څخه د دغه ویډیو څخه د دغه خپرونې څخه خوند اخیستی وي تر بیا خېټه